د افغان زلزله ځپلو سره د چین مرستې افغاني سرې میاشتې ته وسپارل سوې. چین هیواد د افغانستان د زلزله ځپلو وګړو سره د 2 میلیونه ډالرو پر ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خیمې، د خوب کټونه او د څښاک اوبه شاملې دي. دغه زلزله چې د ریختر په اندازه 4.1 درجې وه، د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونه یې ولړزول چې په سلګونو انسانان پکې ووژل سول او خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. په افغانستان کې د چین هیواد سفیر وانګ یو چې د مرستو سپارلو په دغه ځانګړو مراسمو کې ګډون کړی و، وایي چې دوی د نورو مرستو ترڅنګ 2 لکه امریکایي ډالر هم افغان لوري ته سپارلي څو یې د زلزلې پر زیانمنو وویشي او د هغوی لومړنۍ ستونزې ورباندې هوارې سي. د ښاغلي وانګ یو په وینا چې د دغه نغدي مرستې ترڅنګ یې د 2 میلیونه ډالرو پر ارزښت 200 ټنه غذایي او نور اړین توکي د چین هیواد په استازولۍ افغان لوري ته وسپارل. د چین سره صلیب کمیټې ناورین ته ژوره پاملرنه وکړه او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. په زرونو ټنو توکي چې په لسګونه خوراکي او غیر خوراکي بستې هم پکې شاملې وي د چارټر الوتکو په مرسته افغانستان ته راواستول شوې. دا هغه څه و چې زلزله ځپلو ورته بیړنۍ اړتیا درلوده. بل پلو د افغان سرې میاشتې رئیس مطیع الله صادق وایي چې د نړۍ ډیری هیوادونو له افغانستان سره د زلزلې په غمیزه کې خپل غمرازي وښوده او ګڼو هیوادونو لکه چین، ایران او نورو عربي هیوادونو پر وخت سره خپلې بشردوستانه مرستې تر افغانانو ورسولې. صادق وایي چې چین هیواد 18 قلمه مختلف النوع توکي مرسته را لېږلې ده چې په وخت سره به پر ټولو زلزله ځپلو وګړو وویشل سي. صادق زیاتوي چې دغه مرسته له چین هیواد څخه په 8 الوتکو کې افغانستان ته راوړل سوې ده او افغاني لوري ته سپارل سوې. په دې 2 ولایتونو په 3 ولسوالیو کې چې په ګیان، برمل او سپیره ولسوالیو کې چې کومه زلزله راغلې څو ورځې مخکې، واقعا دا د سیمې د خلکو دپاره نه، د افغانستان د ټول ملت دپاره یو دردونکې واقعه وه. د یادونې وړ ده چې چین هیواد له دې وړاندې هم له افغانستان سره په ځلونو بشري مرستې کړي دي او په بېلابېلو برخو کې یې د افغانانو لاسنیوی کړی دی. مریم هوتک، CMG، کابل.